په دې راپور کې تاسو جهراوت ولسوالۍ ته بیایو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر کور ته د ارزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ ته پر لاره یو موږ تقریبا اوس شاوخوا 2 ساعته مزل کړی دي غواړو تاسو ته وښیو چې جهراوت ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د همدې ځایه په لومړي ځل د طالبانو دغه تحریک را پیل کړی دي دا د لنډیانې کلی دی دا هغه کور دی چې ملا محمد عمر په ماشومتوب او ځوانۍ کې له خپلې کورنۍ سره پکښې کې اوسېده ملا محمد عمر 15 کلن و چې پلار یې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې مړ سو د پلار له مرګ وروسته دی له خپلې کورنۍ سره دلته راغلی دا د کار ځای و دا ځای دلته په همسایتوب دی اوسېدی دلته 15-14 کاله در 12 کال پورې دلته و ملا عمر په همدې لرې پرتې ولسوالۍ کې زلمی سو او واده یې وکړ وړاندې له دې چې ملا محمد عمر د طالبانو تحریک رامنځته کړي له 1983 او تر 1991 کاله د پخواني شوروي سرو لښکرو او ډاکټر نجیب د حکومت په وړاندې جنګېده ملا محمد عمر له دغه کس سره په جګړه کې ملګری و هغه څوک چې اوس په جهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو قومندان دی زموږ سره دغسې انډیوال و چې زما راکیټي و د شوروي په وخت دی چې کشر طالب و زما خپله راکیټي و دی ملا عمر په 1994 کال کې د طالبانو د تحریک بنسټ کېښود او د کندهار له سپین بولدک څخه جګړه پیل کړه د 15 کلنۍ جګړې په پایله کې تقریبا پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه هغه په کندهار کې له دغه دفتر څخه د قدرت د مرکز په توګه کار اخیست د دغه کلي د خلکو په وینا د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د لومړني حاکمیت پر مهال کندهار ته ستنه سوه په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا له برید او د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د ملا محمد عمر کورنۍ بیرته جهراوت ولسوالۍ ته راستنه سوه او ملا محمد عمر ته نږدې د دغه قومندان تر سرپرستۍ لاندې 3 میاشتې په دغه کور کې تېرې کړي او وروسته بیا پاکستان ته لاړه دغه سرای کې مې د ګزاره کوله ولاکه دغه خونه وکړه دغه خونه غلام نبی خان اکا وایي چې په دغه موده کې امریکایانو پر ده او د ملا محمد عمر پر زوی ملا یعقوب شپنی عملیات هم ترسره کړي چې څو زمانه تېره سوه امریکایانو ټاپه راباندې بوله زموږ شان یې هم ګرده یوړه د دوی دا مې یوړه ټول هغه شان مې سره چور کړه دی مو بیا راوسي دغه ځای سم بیا په دغه سرای کې په دې سرای کې ملا یعقوب اخوند ملا یعقوب اخوند خپله د ملا محمد عمر د کورنۍ غړي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه سوه ملا محمد عمر د طالبانو د تحریک له راپرځېدو وروسته نور ونه لیدل سو هغه د طالبانو د لومړي ځل حاکمیت پر مهال هم په عمومي مجالسو کې ونه لیدل سو او یوازې د هغه څو غږونه او 3 عکسونه له یوې رسنۍ خپاره سوي اندا چې د هغه په پټه ژوند کولو د یو شمېر افغانانو ترمنځ دا پوښتنه هم راپورته کړې چې آیا رښتیا هم د ملا محمد عمر په نوم څوک سته په 2015 کال کې د افغانستان پخواني حکومت تایید کړی چې ملا محمد عمر 2 یا هم 3 کاله د مخه مړ سوی امروز موږ نن رسما د ملا محمد عمر مړینه تاییدوو دا هغه قبر اوس په زابل ولایت کې دی